عمراکمل د پاکستان کرکټ بورډ بندیز څخه تښتېدلی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی توپوهونکی عمراکمل په لاهور کې د ملي کرکټ اکاډمۍ کې د فټنس ازموینې پر مهال روزونکي ته د ناسمې څرګندونې په تور د پاکستان کرکټ بورډ له بندیز څخه تښتېدلی دی. عمراکمل وروسته بخښنه وغوښته، افسوس یې څرګند کړ او د بورډ څخه یې بخښنې غوښتنه وکړه. د نوموړې ناسمې څرګندونې تېره میاشت د NCA په کرکټ اکاډمۍ کې د فټنس ازموینې پر مهال وشوې چې روزونکي عمراکمل ته وویل فټنس مو سم نه دی او تاسو چاغ یاستئ، چې په ورته وخت کې عمراکمل روزونکي ته ځینې ناسمې څرګندونې کړي چې وروسته بیا روزونکي دا مسله مصباح الحق ته وکړه. د ملي ټیم مشر روزونکی او لوی انتخاب کوونکی چې له بورډ څخه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه، بورډ خپل لوړپوړي چارواکي او ټیسټ پخوانی بیټسمن هارون رشید د تحقیقاتو کمیټې مشر په توګه وټاکه. اوس تمه کېږي چې عمراکمل لږ تر لږه جریمه شي او احتمال د PSL وروسته ملي یو ورځنی جام ممنوع اعلان کړي، خو په ورته وخت کې د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې نوموړی به د مجازاتو له مخې پرېښودل شي او دغه موضوع به په همدې ځای پای ته ورسیږي. ملګرو، دا و زموږ راپور. د لا ښکلو راپورونو لپاره افغان TV چینل سره سبسکرایب کړئ.